کم یو انسان چې دا وظیفه کوي نو د هغه مخ به د ګلاب په شان پړقیږي. داسې حسن به ورته رب العالمین ورکي څنګه حسن چې د ګلاب وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته یو ډېر زبردسته وظیفه ښیم، د یا مصورو وظیفه ده. او دا وظیفه چې څوک کوي نو الله جل شانه به هغه انسان ته یو قسم له حسن او جمال ورکي، او داسې حسن او داسې جمال به ورته رب العالمین ورکي چې د ده دا مخ به په شان د ګلاب پړقیږي. حسن کې به رب العالمین داسې اضافه وکي د دنیا خلک به دې انسان ته ښه حیران پاتې شي چې دا تا دې مخ سره څه وکړل، په دې مخ باندې دې څه ومږل چې ستا حسن دومره زیات شلو. د الله جل شانه دغه مبارک نوم یا مصورو د دې وظیفه درته ښیم، او د دې وظیفې ده چې کومه طریقه ده هغه طریقه به درته ښیم. دا وظیفه د شپې 11 پیرې کول دي، خو په شپې کې به کم وخت کې نو هغه وخت هم درته ښیم، او دې سره یو شرط دی چې دغه شرط به ورسره لازمن وي. د دغه شرط نه علاوه به دا وظیفه نه کوي. دغه شرط چې ورسره وي نو هغې سره به دا وظیفه وکړي. تاسو بیا وګورئ چې د ستاسو حسن کې څومره اضافه کېږي. الله جل شانه به تاسو ته داسې حسن درکړي چې د دنیا ټول خلک به تا ته حیران وي چې تا د مخ باندې څه ومږل او دومره ښایسته ولې شولې. الله جل شانه هغه ذات دی چې په خپلو نومونو کې داسې رموز او داسې اسرار ایښودي دي، داسې رازونه پکې رب العالمین پټ ساتلی دي چې مخلوق هغې ته وار تر واره یعنی هغې ته ډېر زیات محتاج دي. الله جل جلاله یو کم سل نومونه کم چې مونږ ته یاد دي، په هر یو نوم کې الله جل شانه یو ډېر لوی تاثیر ایښودی دی. دغه رنګې د یا مصورو دا کم نوم چې دی دې کې هم رب العالمین یو ډېر لوی اثر ایښودی دی. کم انسان چې د یا مصورو وظیفه کوي نو دا انسان ته به الله یو خبره ده چې یو قسم له رعب او هیبت ورته رب العالمین ورکي. او دیمه خبره ده چې د خلکو په زړونو کې به د دې انسان محبت وغورځېږي. که یو انسان د خلکو د زړونو نه بلکل پروت وي، د خلکو د نظر نه بلکل پروت وي، معاشرې کې د هغه هېڅ قدر نه هېڅ عزت یې نه وي، که هغه وروڼه هم د یا مصورو وظیفه شروع وکړي، هر یو انسان به ورته بیا د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري. خصوصا د ظاهري او باطني د ښایست دپاره دا وظیفه ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. کوم انسان چې ظاهري او باطني حسن غواړي د هغوی دپاره د نن دا وظیفه د یا مصورو وظیفه کول دا د هغوی دپاره ډېره زیاته مناسبه ده. او د دې وظیفې کولو نه پس به داسې حسن به درته رب العالمین درکړي لکه د ګلاب په شان د حسن. ډېر ملګري ډېر وروڼه خویندې دي چې هغوی د کریمو استعمال کوي او د مختلفو څیزونو د مختلفو کیمیکلو استعمال کوي، او دا خصوصا د دې دپاره کوي چې الله تعالی ما ښایسته کړي او ما ته رب العالمین حسن راکړي. دا دومره غټې خرچې صرف په دې دپاره کوي. لیکن د نن نه که تاسو د یا مصورو وظیفه شروع وکړئ، دغه کریم د دغه نورې خرچې دغې نه به تاسو محفوظ یې، او مخکې به داسې خوږوالی پیدا شي چې تمام مخلوق د هغوی زړونو ته به نږدې یې. هر یو انسان چې بیا تا ته ګوري قدرتي به د ستا سره مینه پیدا کېږي. او بله خبره چې د دې عمل او د دې وظیفې کولو نه پس به د ستا په سترګو کې یو قسم له حیا پیدا شي. دا داسې پاورفل او داسې زبردسته وظیفه ده. راځئ دا وظیفه هم درته ښیم، د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم، او دې سره چې کوم شرط هغه لازم دی هغه شرط هغه هم درته ویم. د ټولو اول 5 واړه وخته لمونځ به تاسو پابندۍ سره کوئ، او بیا چې کله د شپې اوده کېږئ نو د شپې د اوده کېدو نه مخکې به 11 پیرې په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وي.
او بیا به 11 پیرې یا مصورو وظیفه وکړي. خو چې یا مصورو وظیفه کې نو د ښایست تصور به کې چې الله جل شانه دې ماله ښکلی حسن راکړي. او بیا 11 پیرې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ولوله او د هغې نفس درود شریف ویه او سم له په داسې حالت کې. بیا د تهجد عادت ځان له خپل کا. موبایل کو د سري نو موبایل ځان ته پټیم کا چې کم وخت د تهجد وي د تهجد تاسو پابندۍ سره شروع وکړئ او په هغې کې سجدې اوږدې کوئ. اوږدې معنی دا چې سبحان ربي الاعلی مونږ پکې 3 ځله ویو، ته پکې 9 ځله 11 ځله بلکې د دې نه زیات ویه طاق چې څومره زیات وي او سجده دې څومره چې کوم دې اوږده کړه. او دغه وخت کې د خپلو سترګو نه الله جل شانه ته اوښکې تویوه. دغه عمل کوه، یعنې تهجد عمل خپل کا او د سملاستو نه مخکې 11 پیرې چې دا څنګه طریقه مې درته وښوله هم په دغې طریقې سره د یا مصورو وظیفه کوه. انشاءالله چې په لږ ورځو کې یعنې په 1 هفتې کې دننه به الله جل جلاله تا ته داسې حسن درکړي چې ټول خلک به تا ته خیران وي چې تا د مخ سره څه وکړل، دومره ښایسته ولې یې، د هر چا په زړه باندې به خوږ لګي، د هر چا په سترګو باندې به خوږ لګي. او د دې عمل په برکت سره به دې ستا سترګو کې یو قسم له حیا پیدا شي او رب العالمین به تا ته یو ډېر لوی رعب او ډېر لوی هیبت او دبدبه درکړي. او کم انسان چې بیا تا ته ګوري نو په لومبي ځل باندې به هغه په تا شیدا کېږي، زړه به تا باندې بیلي. یو ډېر زبردسته وظیفه او یو ډېر زبردست ترکیب مې درته وښولو. بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې وظیفې مکمل اجازه شته دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل